دا داسې چل د طالبانو چې یتیمان صفحا ول، یعنی غټ سول طالبانو، بالغان سول خو قمقله ول، هوښیار نه ول، رشد یې نه درلود، نه به یې ورکوي. وارزقوهم فیها واکسوهم، خپله رأس المال هم مه ورکوئ، دا رأس المال یې په تجارت ورته واچوئ، په هغه ګټې مال نه دوی ته رزق پکې ورکوئ او کسوه ورته کوئ. وارزقوهم فیها، رزق ورکئ تاسې دوی ته فیها په دې ربح کې، واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى، امتحان کئی یتیمان، حتی اذا بلغوا النکاح، کله چې دوی ورسېدل بلوغ ته، چې فتوا په 15 کلونو د طالبانو د امام صاحبینو په مذهب فتوا ده. وابتلوا، امتحان کئی یتیمان تر دې چې ورسېدل نکاح ته، یعنی بالغان سول. فإن آنستم، که متریولی د هدایت، فادفعوا، ورکئ دوی ته اموال. طالبانو روح المانی د امام صاحب مذهب دلته نقل کړی. امام صاحب وایي که واړه ماشومان یتیمان ول راغټ سول او هوښیار ول خو مال یې ورکه، که هوښیار نه ول بالغ سول بیا به امام صاحب وایي مال ورکوي، صاحبین وایي نه به یې ورکوي. روح المانی د امام صاحب د مذهب ننګه کړې دلایل راوړي دلته. ومن کان غنیا، که څوک غنی و، فلیستعفف، ځان دې پاک وساتي. ومن کان فقیرا، که څوک فقیر و، فلیأکل بالمعروف. طالبانو ډېره ښه مسله دلته روح المانی ذکر کوي، له احکام القرآن نه نقل کړی. طالبانو ګورئ، تاسې د دې ته فکر وي چې د قرآن احکامو دپاره مستقل تفسیرونه جوړ دي. ډېر ښه تفسیر چې د احکام القرآن د ابوبکر جساس، ډېر ښه علمي بحثونه کوي پکې، په متقدمینو کې متأخرینو کې. احکام القرآن د اشرف علي صاحب او د دې تکمله چې 18 جلد کتاب د طالبانو ما سره شته، د طالبانو خو راخیستی مې ځکه نه د طالبانو بیا احکامو باندې خودیم چې ورسر سي که نه. اوس طالبانو یتیم ده. بله ورځ چا پوښتنه کړې وله، پوښتنه یې داسې کړې وله، وایي موږ سره کور کې یتیمان دي، بیا د یتیمانو ټوله خرچه موږ کوو، کله کله د یتیمانو ته څوک مال راوړي نو بیا موږ هم د دوی مال خورو ورسره. دا څنګه ده؟ دا جایز نه ده طالبانو. که خورې یم، که ته اوس غریب یې د یتیم مال دې وخوړې، زه د یتیم پالنه کوم، د هغه مال زه خورم، نو خو زه خو یې پالنه کوم، زه داسې مجبور سوم چې د یتیم مال یتیم سره وخوړې، بله ورځ ته چې مالداره سوم دا د قرض په شکل د بیرته به هغه ورته ادا کوي. طالبانو دلته روح المانی بحث پې باندې کړی. نو دې مسلې ته هم ډېر فکر وي طالبانو، ځکه افغانستان کې داسې کور ډېر کم وي چې یتیمان نه وي ورسره. که یتیمانو ته چا پیسې راوړې، مال یې راوړ او هغه صغیران ول طالبانو، ځکه چې بالغ سي بیا خو یتیم نه ده، چې صغیران وي هغوی ته چا مال راوړ، هغه مال ته ورسره خوري په شریکه باندې، دا نه ده جایز طالبانو. نو جایز خو نه ده طالبانو. که غریب ولی ضرورت دی ورته پیدا سو، نو دا اجره ده چې ته د دوی پالنه کوي، او که قرض ده طالبانو، قرض ده. خبر پوه شولی؟ فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم وکفى بالله حصیبا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، للرجال سړیو دپاره برخه ده، مما لغشینه ترک الوالدان والاقربون، وللنساء ښځو دپاره برخه ده، مما ترک الوالدان والاقربون، مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. دا برخه مقرره کړل سوې ده. روح المانی دلته فرق کوي په مابین د واجبو د فرضو کې. دا خو طالبانو د احنافو د اصول فقه مسله ده. واذا حضر القسمة اولو القربا، کله چې حاضر سول تقسیم تخپلوان، یتیمان مسکینان،
فارزقوهم من رزق ورکی لدینا وقولوا له قولا معروفا وایي دوی ته قول معروف. یا طالبانو دا منسوخ ده یا منسوخ نه د خلکو سستی کړې ده. کله به چې تقسیم کو یتیم سړی به چې مړ سو مال به تقسیمو نو هغې کې به خپلوانو یتیمانو مسکینان هم راجمع کول هغوی ته به هم برخه ورکوله. اوس خو ولاک افغانان بیخي درکړي خور دې چې رانږدې سي پښې پې ماتوي ته خو یې دغسې مسکینانو ته ښیي. ولیخشى الذین یو ټکي تم بل هم فکر وي طالبانو کله کله بعضې خلک داسې وکړي هبه څه ده چا چې شی چاته هبه که طالبانو بیرته رجوع کولی سي که نه موږ د احناف په مذهب رجوع کولی سي خو شپږ صورتونو کې نسي کولی چې خپلوان خپلوان ته ورکړي قرابت قریبه بیا رجوع نسي کولی ورور خور ته شی ورکړي طالبانو هبه یې کړي ورته بله ورځ ته دا ورور بیرته خور نه شی غواړي نیسي اخیستلی شپږو صورتونو کې رجوع فی الهبه نسي کېدلی. خو یوه خبر دلته ده مثلا ورونه راجګ سي خویندې راجمع کړي خویندو حق مو ده که غواړئ درکوي نه نه بس موږ در بخلی ده دا بس بله ورځ ته بیا خویندو کې یوه خور راجیږه سي به یې زه خپل حق غواړم نو هغه ملا ته ورسي ملا ورته وایي هغه د څه ورته وایي ورې که نه وي نه هبه کړی ده نو ملا دستي ورته وایي شاهدان لري چې هبه کړی دی وایي هبه کړی یم دی وایي و هبه کړی یم دی وایي زه بس رجوع نه صحیح پکې کولی. خو طالبانو دا هبه د مشاع ده دا هبه بیخي صحیح ده نه طالبانو دا هبه د مشاع ده هبه د مشاع د احناف په مذهب نسي کېږي یو وارې به داسې کوي دا ورونه افغانستان کې داسې کار ډېر کېږي ښه او ملام چې بادیون نظر ملای دي ورته وایي هبه بس خو ورته هبه هم کړې ده بیرته رجوع نسي کولی ځکه خپلولي هم په منځ کې ده شپږو صورتونو یو هغه ده خو لالو په دې فکر وکړه دا هبه داسې چل کې کړی وای چې دا ځکه را تقسیم کې ټوله پچه یې واچوله خورې دی تاسو وروره دی تاسو خورې دی تاسو وروره هر یو ته خپله برخه ورکړي پس له هغه نه چې قبض یې کړي بیرته یې راواخلي بیا طالبانو رجوع فی الهبه نسي کولی. افغانستان کې څنګه کیږي بس در بخلی یم بیخي تقسیم نه سوی هغه مشترکه ده طالبانو لا تر اوسه مشترکه طالبانو مشاع مشترکه هبه سوله دې کې بیا دا بیخي هبه صحیح نه ده طالبانو نو چې نه ده صحیح سوي څوک هم کولی سي. افغانستان کې دا کار کیږي که نه تاسو به پته وي که نه دا صورت ډېر پیښیږي. ولیخشى الذین ودې ډار سي کسان لو ترکو من خلفهم ذریه دا د وصي په باره کې ده یعنې که یو سړی مړ سو تی وصي وګرځولې چې دما د یتیمانو باندې به فکر کوې نو ولیخشى ودې ډار سي الذین هغه کسان لو ترکو که پرېږدي من خلفهم ذریة ضعفا خافوا علیهم فلیتقوا الله وليقولوا قولا سديدا یعنی ظلم مه کوه ځکه که داسې نه وي بیا به بله ورځ ته مړ سي کله دا خوښوې چې د تا یتیمان دي چاته پاتې سي نو اوس چې تا ته پاتې دي نو ښه پالنه وکړه. ان الذين يأكلون اموال اليتامى هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو په ظلم انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا زردن نبوزی دوی جهنم تا